أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په کنډیشنل فارمټینګ کې ټاپ باډم رولز ده. موږ خو پرون خو د هایلایټ رولز مو وویلې. نن به موږ د ټاپ او باډم رولز به ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. کنډیشنل فارمټینګ کې اول موږ سره ده په ټاپ باډم رولز کې ټاپ 10 آیټمز، هغه جګ لاس نمبرونه چې تا په دلته په اکسل کې لیکلي دي هغه دې ماته پیدا کړي. لاس جګ نمبرونه چېرې موږ دلته راسو موږ دا سلیکټ کړو. اوس کنډیشنل فارمټینګ ته راسو. دلته ټاپ 10 آیټم ماته لاس جګ نمبرونه پکې پیدا کړل. دلته بیا تاسو کولی شئ لکه مثلا د تاسې پکار دي 15 دانې پیدا کړي. دلته بیا په دې کې تاسو لیکلی شئ. ماته یې په دغه رنګ وښیي. اوکې چې وکړم وګوره دغه نمبرونه چې ماته هایلایټ کړي دي دغه لاس دانې دا له ټولو نه دا لس جګ نمبرونه دي. نو د ټاپ 10 آیټم لار نه کولی شو. چېرې موږ لس جګ نمبرونه په خپل ټیبل کې پیدا کوو نو موږ ټاپ 10 لار نه کولی شو. او ټاپ 10 فیصدي چېرې تاسو دوی ته لکه مثلا فیصدي دې ورکړې ده غواړې هغه معلومه لکه مثلا چاته دې ډېره فیصدي ورکړې ده ماته دې هغه لاس دانې ماته دې هایلایټ کړي یا ماته دې وښیي. دلته راسو فیصدي چې ورکړو نو اوس راسې دلته ټاپ 10% اوس ورته وویل لکه مثلا تاته لاس دانې دې پیدا کړي په دغه رنګ باندې. اوکې دغه چې دغه یو دانه هغه دا درې دانې ځکه وکړل چې دغه نور موږ تیار وخت ته رنګ ورکړی ده چې موږ د پاکو اوس دا ورکو. نو اوس کنډیشنل فارمټینګ ته ټاپ 10% لکه فیصدي ورکو. اوس راسو دغسې رنګ اوکې وګوره موږ ته لاس دانې هایلایټ کړل. نو دې لار نه کولی شو چېرې موږ ټولو ته فیصدي ورکوي غواړو هغه لاس جګه فیصدي پیدا کړو نو موږ د ټاپ 10% لار نه کولی شو. باډم 10 آیټمز لکه هغه چې موږ ویلې لاس جګ نمبرونه غواړو پیدا کړو. اوس موږ کولی شو کم نمبرونه لکه وړکي لاس نمبر دې ماته پیدا کړي ماته دې په دغه رنګ وښیي. اوکې ماته دغه لاس دانې سلیکټ کړي دي دغسې دي دغه ټول وړکي نمبرونه دي یعنې کم دي. دغسې دا باډم لکه مثلا د ټاپ لار نه کولی شي هغه جګ نمبرونه پیدا کړي او د باډم لاس کته یا وړکي نمبرونه پیدا کړي. او بل باډم 10% هم هغه هلته هم لکه مثلا تاسې فیصدي ورکړي تاسو هلته خو جګ پیدا کړل چا ډېره فیصدي وړي اوس کولی شئ تاسې کمه هم پیدا کړئ د دې معکوس ده. above average لکه مثلا تاسې دوی ته لکه مکتب کې چې دا هر چا چې 15 نمرې وړي وي یا جګه وړي هغه کامیاب ده چې چا کمې وړي هغه ناکام ده. اوس ته هغه پیدا کوې. above average کې تا له 15 نه جګې نمرې وړي وي ماته په دغه رنګ وښیه. اوکې چې وښیې ګوره ماته هم په دغه رنګ وښودلې دا دې above لکه تاسې او 15 نه جګې وړي هغه ته پیدا کړل. اوس بلو اوس ته پیدا کوي چا چې له 15 نه کاته وړي اوس ته ناکامان پیدا کوي. نو به راځي دلته به رنګ ورته انتخابوي. اوکې هغه چا چې کاته هغه وړي ایوریج نه کاته وي یا بلو وي هغه یې موږ ته ګوره هایلایټ کړل. دا و موږ سره ټاپ باډم رول. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښ شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نشي. والسلام.